دا کلونډي ټابلیټ استعمالیږي که چیرې د انسان هډوکي کمزوري وي یا یې غاښونه کمزوري وي یا د دې سره کله هم د هغه هډوکي مات شوي وي او کمزورتیا لري یا که چیرې انسان عمر زیاتیږي او د عمر زیاتېدو سره د هغه هډوکي کمزورتیا وي یا که چیرې د انسان په وجود کې د کیلشیم کموالی وي که هغه نارینه وي یا زنانه وي یا حامله زنانه یا ماشومانو ته پی ورکوي نو دا به د ډاکټر په مشوره باندې استعمالوي او دې څیزونو دپاره استعمالیږي او د دې کالونډي ټابلیټ سایډ افیکټ او نقصانات دا دي خو دا دومره زیات نه راولي خو بیا هم پیژندل یې ضروري دي چې دا کانسټیپیشن یعنی قبض راوستلی شي د دې سره په خېټه کې ګیس جوړولی شي دریم دا چې الټۍ راوستلی شي او تنده لګولی شي یا ورکوټي بول چې کم دي هغه زیاتولی شي او دا کالونډي ټابلیټ تاسو نشئ استعمالولی او دا ممنوع دي کوم ته چې کنټرا انډیکیشن په میډیکل کې ویل شي که چیرې د انسان په وجود کې د کیلشیم زیاتوالی وي کوم ته چې هایپر کیلسیمیا ویل شي یا که چیرې د انسان په ګردو کې کاڼ وي د کیلشیم والا یا که چیرې د انسان چې کومې ګردې دي هغه ډېرې زیاتې خرابې وي یا د ډېر وخت بیماري ورته لګېدلې وي چې په دې دوران کې استعمالول یې ممنوع او دې نه علاوه که چیرې ستاسو په ذهن کې څه تپوس یا څه کوشچن وي هغه تاسو په کمنټ کې لیکلی شي که چیرې خالص راجي تاسو ته پکار وي نو هغه هم موږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شي او دغه شان معلوماتو دپاره تاسو زموږ پاڼه ښکلولی شي او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کولی شي شکر یا الله حافظ